بسم الله الرحمن الرحیم. زه له مایکروسافټ ورډ وروسته اکسل شروع کوم. نو شروع کې باید موږ د اکسل لیاوټ باندې خبرې وکړو چې لیاوټ کې کوم شان راځي. یعنې د عمومي سره رقم دې خبرې کوو. هغه برخې چې په عمومي لیاوټ کې لومړی برخه ټایټل ده، صحیح ده؟ دې ته ټایټل بار ویل کېږي. یعنې چې کوم هغه کار کوو، شیټ خلاصو، ورک بوک خلاصو، خپله ټایټل دی. مثلا موږ یا د خپل موسسې نوم ورکوو، یا د کوم شرکت لپاره کار کوو د هغې نوم ورکوو، یا کوم بل څه هدف چې ده د هغې نوم ورکوو. ټایټل بار کې نوم دي. هغې څخه وروسته کنټرول بار ورته ویل کېږي. دې ته صحیح ده، کنټرول بار د نوم څخه ښکاره کېږي. یعنې د کنټرول وظیفې په غاړه لري، د پروګرام بندول او مینیمایز کول او ریسټور ډاون کول، دغه شان ټول په دې کې ترسره کېږي. او دغه برخه چې دې ته مایکروسافټ اکاونټ برخه ویل کېږي. دلته موږ تاسو خپل د مایکروسافټ اکاونټ په واسطه باندې لاګین کېږو، د ایمیل په واسطه باندې خپل د هغه افیس ټول چې کوم هغې د مایکروسافټ پروډکټس دي هغه ټول اکسس کولی شو. موږ چې کله هغه ته فیډبیک ورکوو مایکروسافټ ته، چې مثلا د اکسل نه موږ څه رقم تجربه ترلاسه، کومه برخه یې ښه ده، کومه برخه یې ستونزه لري، موږ په دغه ادرس باندې فیډبیک ورکوو مایکروسافټ ته. یا مثلا د دوی چې د اکسل کوم هغه ټیم ده چې د اکسل یعنې هغه کوي، کار ورباندې کوي، نور یې ښه کوي، د هغې لپاره په دې نوم باندې موږ فیډبیک ورځي. او نور موږ ډیټا په هغه کې سټور کېږي، ون ډرایو په دې شیانو کې، ګوګل ډرایو کې، هغه د دغه ایمیل ادرس په واسطه باندې دغه کېږي. بل چې د کویک اکسس ټول بار ده، کویک اکسس ټول بار کې کله چې موږ وغواړو چې یو اپشن ډېر زر هغه کوو، مثلا لاسرسی ورته ولرو، اکسس یې کوو، هغه موږ دلته کوو کویک اکسس ټول بار ته. کولی شو موږ دلته اپشنونه زیات کړو، صرف چې کله ټیک مارک کوي هغه اپشن ورته زیاتېږي. مثلا زه ډاکومنټ چې کله سیو کوم، ډېر زیات نوي ډاکومنټونه اخلم، ورکشیټس اخلم یا ورک بوکس اخلم، زر سیو کوم. دې په ځای دلته راځم، مثلا په سیو باندې کلیک کوم، زه دا اپشن کویک اکسس ټول بار ته اډ کوم. څنګه کلیک ورباندې کوم، اتومات د سیو کړنه ترسره کېږي. نو دلته کویک اکسس ټول بار یعنې له نوم څخه ښکاره کېږي هغه اپشنونه، هغه کړنې، هغه کمانډونه چې موږ غواړو چې کویک اکسس ورته ولرو، زر یې اکسس کړو، هغه چېرته کوو، دې ځای ته یې اډ کوو. یا یې بېرته ریموو کولی هم شو، ورته بېرته ټیک مارک ورڅخه لرې کوو. دا یې کویک اکسس ټول بار ده. او بل چې ده زومینګ بار یا زومینګ پډ ورته ویل کېږي، دغه برخه ده. په دې کې موږ تاسو هغه کوو چې مثلا د اپیرنس څه رقم وي، د موږ سره څه رقم ښکاره شي، په کوم لیول باندې وي، څو فیصده مثلا زومینګ یا زوم ان او زوم اوټ دلته ترسره کېږي. هغه کړنې په دوه ځای کې ترسره کېږي. او دا یوه برخه چې د دې ته بیا سټیټس بار ویل کېږي. دلته چې زموږ ډاکومنټ ریډي ده، صحیح ده. کله چې موږ دلته تغییر راولو یا مثلا هغه کوو، موږ سینټر یو په یو سیل په داخل کې، دلته موږ ته سټیټس ښکاره کوي، ډاکومنټ هغه سټیټس ښکاره کوي چې په کوم سټیټ کې ده. نو دغه ته بیا هغه ویل کېږي سکرولینګ بار. دا یې سکرولینګ برخه ده، سکرولینګ دلته ترسره کېږي. مثلا چې موږ په څومره ښکته راځو، بېرته که چېرته غواړو چې په دغې شیټ کې پورته لاړ شو، دلته سکرولینګ ترسره کېږي. یا به سکرولینګ عمودي اوسېږي یا به افقي اوسېږي. افقي سکرولینګ بیا په دغې باندې ترسره کېږي، دې ته سکرولینګ برخه ویل کېږي. نو دا د اکسل هغه عمومي هغه د لیاوټ ده. او یو شی چې په ورډ کې نشته، دلته شته دی، هغه فرموله بار ده. دلته فرمولې هغه کېږي. دا چې اکسل ټول په فرمولو باندې ولاړ ده، موږ تاسو څومره ډیټا هلته اچوو، په هغې باندې یو اپریشن ترسره کوو، یو فورمول ورته معرفي کوو، د همغې فورمول په اساس باندې یو کړنه ترسره کوي. نو د فرموله بار کې موږ کولی دلته یو فورمول ورته اډ کړو. دا په ورډ کې موږ نه لرو. او دغه مینوګانې چې د په ورډ کې هم شتون لري، مینو بار ورته ویل کېږي، دا په ورډ کې هم شتون لري او په اکسل کې هم شتون لري. او تقریبا زیاتره کمانډونه یې هم سره یو شان دي. دلته دا یو ټاب دی د موږ سره، بیل بیل ټابز دي. او د هر ټاب په منځ کې به د موږ سره ګروپس دي. دا یو بیل بیل ګروپ ده، او دا هر یو ګروپ یې خپله کمانډونه لري. دا یې هغه عمومي جوړښت دی د اکسل، چې هغه عمومي لیاوټ یې په دې شکل څه دی. نور اکسل چې دی، دې ته سپریډ شیټ سافټویر ویل کېږي. سپریډ شیټ سافټویرونه چې دي، دغه سافټویرونه دي چې په هغو کې ډیټا منظمه کېږي، سټور کېږي، په ډیټا باندې اپریشن ترسره کېږي، ریاضیکي او منطقي کړنې ورباندې ترسره کېږي، میتھمیټیکل او لاجیکل اپریشنز په ډیټا باندې ترسره کوو. اکسل ته ځکه سپریډ شیټ ویل کېږي. موږ نور هم زیات سپریډ شیټ سافټویرونه دي چې مایکروسافټ چې کوم سپریډ شیټ سافټویر دی، هغه اکسل ده. دوی اکسل د دې لپاره جوړ کړی چې مثلا په دې کې به ډیټا سټور کېږي، په هغې باندې به بېلې بېلې کړنې ترسره کېږي. او بل اکسل چې دی، دا هر یو سیل چې دی د یو ټیبل د هغه په شکل باندې د یو کالم دند ترسره کوي.
په ورډ کې که چېرته موږ ورته چې یو ټیبل منځته راوړو موږ به مشخص کول چې مثلا څو کالمز اوسېږي او څو روګانې اوسېږي. دلته هم موږ سره مخکې له مخکې ټول کالمز او روز دي. دوی پرون مو ویل چې دوی څه کار کړی ده، روګانو ته یې هغه ورکړی ده، روز ته یې نمبر ورکړی ده او کالمز ته یې حروف ورکړي دي. په دې کې دی هغه د اکسل د کامیابۍ ټکی هم همدا ده چې دوی کالمز ته اعداد حروف ورکړي دي او روز ته یې نمبر ورکړی ده. دې ښه والی دا ده چې د دې په مرسته باندې موږ کولی شو هر یو سیل یونیکلی آیډنټیفای کړو، یعنې فقط او فقط هماغه یو سیل یو ادرس لري. مثلا زه راځم دغې سیل ته، دغې حجرې ته، مثلا دغې ځای ته، دا چې د دې ادرس کوم ځای کې ښکاره کېږي دلته موږ ته ښکاره کېږي D8، یعنې دا چې دا په ډي هغه ده کالم ده او 8مه رو ده. هر یو سیل په د اکسل په د یو شیټ کې چې څومره روز موږ لرو، څومره سیلز لرو، هر سیل اوس چېرته مثلا ډېر دغه ته راشو دا یو خاص هغه لري، ادرس لري. مثلا د دغې سیل ادرس څه ده FH 419، یعنې په FH کالم کې یو او په 419 رو کې یو. یونیکلی هر یو سیل یونیک یو ادرس لري، هیڅ دوه سیلز نشته په اکسل کې چې دغې دي یو ادرس اوسېږي، یعنې ادرس یې سیم اوسېږي. ټول سیل بیل بیل ادرسونه لري چې دې ښه والی بیا موږ د همدغې په مرسته باندې بیا فورمول جوړوو. یو سیل ورکوو چې دغه سیل په ډیټا باندې به دغه اپریشن ترسره کېږي، دغه سیل کې چې کوم څه رسي په هغې باندې به دغه عملیه ترسره کېږي. نو ځکه په اکسل کې موږ تاسو زیات فورمولونه کولی شو، د فورمول په اساس باندې کار کولی شو. نور دا د موږ د ټیبل په شکل باندې هغه کولی شو مثلا د څخه ټیبل هم جوړ کړو. راځو دلته بارډر ورته ورکوو، ټیبل ورڅخه جوړېږي لکه د ورک ټیبل، صحیح ده، ټیبل ورڅخه جوړولی شو. او شروع به موږ تاسې د هغه څخه وي، د هوم ټاب څخه وي. لومړی هغه هم هوم ټاب ده. د هوم په ټاب کې لکه څنګه چې په ورډ کې موږ تاسو درلودل کلیپ بورډ ګروپ ده، فنډ ګروپ ده او الاینمنټ ګروپ ده. هماغه څه رقم چې په ورډ کې دلته هم هماغه رقم دي، هیڅ کوم فرق نه ورسره لري، فقط دغه دوه هغه په دې ځای کې اضافه شوي دي کمانډونه، صحیح ده. د پیسټ ګروپ له نوم څخه ښکاره کېږي چې کله مثلا موږ دلته ډیټا ولرو کاپي کوو یې بل ځای کې ډیټا کاپي کوو دلته یې پیسټ کوو، صحیح ده. د پیسټ آپشن ده چې هغه بیا خپل بېلابېل هغه لري، یا مثلا دغې سره موږ مرجینګ کوو یا به یې نه کوو. نو د پیسټ هغه له نوم څخه ښکاره کېږي. یو کټ، یو ډیټا مثلا دلته موږ سره شتون لري، کټ کوو یې ورباندې، دومره هغه هم ده چې مثلا زیات بحث ورباندې وکړو. هماغه د ورډ څه رقم کټ دی دلته هم ډیټا کټ کېږي، له اصلي سورس څخه لرې کېږي او کاپي په واسطه کاپي کېږي. او فارمټ پینټر چې ده دې کړنه هماغه په ورډ کې ده، په ورډ کې دې څه کړنه او په یاد هم ده لقمانه، په یاد ده فارمټ پینټر څه کړنه درلوده؟ آی ډي ده مثلا، صحیح ده. دلته اوس راځو آی ډي نیم دا 20% امتحان ده او دا هم فاینل امتحان ده او دا هم ټوټل مارکس دي یو محصل. اوس موږ راځو مثلا دې ته شمارې هم ورکوو، اوله شماره، دومه، درېیمه، څلورمه او پنځمه شماره. دا محصلین دي، مثلا A B C D E او همدومره محصلین دي موږ سره شتون لري، صحیح ده. نمرې وروسته ورته ورکوو. اوس دې ته زه یو فارمټ ورکوم دې ټیبل ته، صحیح ده. دې ټیبل څخه یو کاپي اخلو، کنټرول C، دلته یې هم پیسټ کوو. دغه ټیبل ته اوس راځو یو ډیزاین ورکوو، صحیح ده. مثلا دې فنټ کالر ورته تغییروو، دا ورته کوو او نور راځو بارډر ورته ورکوو، په دې باندې کلیک کوو او یو بل فارمټ هم ورته ورکوو، مثلا دا ډیزاین هم ورته ورکوو، صحیح ده. اوس غواړم چې دې څه رقم ډیزاین ده دا په همدغې هغه باندې مې عملي کړو، په دغې ټیبل باندې عملي کړو چې کوم فارمټینګ دې ته ورکړی په همدغې باندې هم څنګه کړو عملي کړو. نو چې څخه استفاده کوو؟ فارمټ پینټر څخه استفاده کوو. په هوم ګروپ کې فارمټ پینټر د دې څخه استفاده کوو. راځو په دې باندې هم څنګه کوو عملي کوو، یعنې چې د یو ځای ډیزاین مکمل بل ځای ته موږ انتقال کوو. که چېرته موږ په دې باندې هماغه ډیزاین له سره هغه کولو، راتلو به لومړی به هم د هیډینګ ته ریډ کلر ورکولو، بیا به مثلا ټیبل جوړول، دغه څخه وروسته ټیبل ته سټایل ورکولو. نو موږ یو ټیبل په ډېر ښکلي شکل سره ډیزاین کوو. نو چې څومره ټیبلز لرو د فارمټ پینټر څخه استفاده کوو، لکه له شکل څخه یې ښکاره کېږي، صحیح ده. د بورس غوندې شکل لري، یعنې چې دغه ځای څخه موږ سره اخلو دلته اګزیکټلي هماغه فارمټینګ ورکوو، هماغه هغه څنګه کوو عملي کوو. فارمټ پینټر ده، د دې وظیفه هم دا ده چې د یو ځای څخه فارمټ راواخلو بل ځای کې پینټ کړو، بل ځای کې هغه څنګه کوو انتقال یې کړو ورته. په ورډ کې مې دې وظیفه څنګه وه اګزیکټلي همدغه رقم کړنه هغې درلوده، وظیفه یې درلوده، همدغه دنده یې وه. دا یې فارمټ پینټر
وظیفه ده. بل چې د فند ګروپ ده، فند ګروپ کې له نوم څخه یې ښکاره کېږي، یو د موږ سره فند فامیلي ده پکې، یعنې فند کورنۍ ده چې کوم فند انتخابوو. موږ ویلو چې پښتو دپاره موږ بیل فند فامیلي لرو، مثلا بهیج بدر فندس دي، بهیج مکمله کورنۍ ده، فامیلي ده ډاونلوډ کوو او انسټالوو یې، صحیح ده، بیا استفاده ورڅخه کوو. وروسته مثلا اداري دپاره بیل فندس دي، د انګلیسي دپاره بیل، هره ژبه خپل فندس لري، موږ هغه انسټالوو او دلته استفاده ورڅخه کوو، فند فامیلي. او بل سایز ده، مثلا هیډینګ د موږ سره شاید یو څه سایز یې زیات اوسیږي، نو سایز یې ورته انکریز کوو، او کولی شو ډیکریز یې هم کړو، کولی شو دلته یو نمبر هم ورته انتخاب کړو، د نمبر په اساس باندې دا څنګه کېږي زیاتېږي، دا د لوګاریتم په اساس باندې هغه ورته شوی ده، په هغې باندې زیاتېږي. بل فنټ کلر ده، رنګ یې ده او بیکګراوند یې ده. نور مخکې مو ولیدل چې دغې په واسطه باندې څه کار وکولو، ټیبل هم هغه کړو، صحیح ده. مثلا کولی شو مکمل ټیبل جوړ کړو، یا صرف داخلي هغه ورته ورکړو، لیفټ سایډ اوسیږي یا مثلا رایټ سایډ اوسیږي، دوستانه په چپ طرف کې یو هغه لري، ټیبل لري. دلته تاسو کولی شئ دې څخه ټیبل ورته انتخاب کړئ چې څه رقم ټیبل ستاسو خوښېږي. مثلا که مکمل ټیبل مو خوښېږي نو آل بارډرز به ورته ورکړئ، دا یې ټیبل هغه ده. او دغه درې اپشنونه ښه پوهېږئ چې مثلا بولډ ده، ایټالیک ده او انډرلاین ده. د ټکسټ څه کار لري چې بولډ کوي، ایټالیک کوي او مثلا انډرلاین کوي. مثلا موږ غواړو چې دغې جدول د هیډینګ باید څه ډول اوسیږي، بولډ اوسیږي، صحیح ده، دا ډیزاین ورته ورکوو. نو دا هم د دې کړنه شوه. لومړی راځو دا له منځه وړو. اوس الاینمنټ ګروپ ته راځو. الاینمنټ ګروپ چې دا په دې کې د ټکسټ هغه کېږي چې مثلا کوم ځای کې هغه ښکاره شي. مثلا ټکسټ غواړو سینټر ته یې کړو، لیفټ طرف ته یې کوو، رایټ سایډ ته یې کوو، دا د الاینمنټ ګروپ ده. او دغه چې دا بیا د هغه سره کار لري، انډینټس ده. هر پاراګراف چې دا په انګلیسي ژبه کې چې تاسو معلوم موږ یو هغه لرو که نه، چې هر پاراګراف باید یو څه اندازه چپ طرف ته هغه ولري، حاشیې ورته ویل څه هم هغه باید ولري. دلته موږ کولی شو هغه څنګه کړو، ورته زیات یا ورته کم کړو، انډینټس هغه باندې دلته موږ سیټ کولی شو ورته په دغې دوه اپشنونو باندې، صحیح ده، دا د انډینټ هغه ده. او دلته کولی شو موږ مثلا ځینې وخت دا په داسې بل رقم شکل څخه ښکاره کړو، مثلا په مایل شکل څخه یا کوم بل سټایل ورته ورکړو، موږ له دې څخه استفاده کوو. مثلا غواړو چې هیډینګ په دې ډول سره ښکاره شي. دلته چې دا چې په ایکسل کې ټول زیات کار هم له ټیبل سره ده، نو دا اپشن یې ورته اضافه کړی ده چې مثلا چېرته غواړو چې ټکسټ په بل شکل څخه ښکاره شي، نو دا هغه ورته اضافه کولی شو. ټیبل ته مثلا دا فارمټینګ ورکوو، ډیزاین ورته ورکولی شو. نور لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ دی، صحیح ده. لکه چېرته غواړو چې پښتو هغه انتخاب کړو، نو رایټ ټو لیفټ به وي او لیفټ ټو رایټ به وي انګلیسي دپاره، دا یې دغې دپاره دي. او دغه دوه هغه چې دا په ایکسل کې اضافي دي، یو راب ټکسټ ده، یو چې دا مرج ده، صحیح ده. دا دوه څنګه دي، اضافي دي. ښه دغې ته راځو، الاینمنټ ته، صحیح ده. مثلا چې اوس چېرته موږ دغه هغه وکړو، په دې شکل سره ډیزاین ورته ورکړو، نو کوم هغه ته به راشي، میډ ته راشي، ښکته راشي او که ښي طرف ته راشي. دا یې دغې دپاره هماغه ده الاینمنټ. که هماغه مخکینی سټایل به ورته ورکړو چې یو څه ښه ورسره ښکاره شي. نو پښتو دپاره او اداري دپاره څنګه ده، موږ کولی شو دا انتخاب کوو. یا به کانټکسټ وي چې مثلا چې څه رقم موږ خپل عمل ته انتخابوو، د نیم هغه دپاره یو رقم اوسېږي، نیم دپاره بل رقم اوسېږي، هغه ورته انتخابوو. نو راځو اوس مثلا یوه لیکنه کوو. دلته زه په دغې سیل کې یوه لیکنه کوم، افغانستان is my country، مثلا دا مې لیکنه مې وکوله، صحیح ده. اوس دا سیل څخه ووته، صحیح ده. داسې نه ده چې د دویم سیل یې ونیولی، دریم سیل یې ونیولی، اصلا دا په یوه سیل کې ده، په دغې ډي سیل کې ده، صحیح ده. دلته موږ ته مکمل لیکنه ښکاره کېږي. اما که چېرته موږ دلته راځو، بیا څنګه ده، داسې ښکاره کېږي لکه دوه نور سیلز یې چې نیولي وي. موږ له چي څخه استفاده کوو، له دغې راب ټکسټ څخه استفاده کوو، یعنې په دې شکل سره موږ ته مکمل دغه د رو هغه زیاتېږي، څه ورته ویل کېږي، عرض یې زیاتېږي، صحیح ده. دغه څنګه کېږي، تغییر پکې راځي. نو که چېرته بېرته هغه کړو، هماغه مخکیني حالت ته څنګه کېږي، اورېدل کېږي، دا راب ټکسټ کوي، لکه دغلته یې له شکل څخه هم ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ د هغه ورته وکړئ. او بل اوس که چېرته ستاسو دغه نه خوښېږي چې مثلا د ټول هغه یې موږ سره زیات شي، په دې عرض کې تغییر راشي، نو تاسو څه کار وکوئ، څو سیلز سره مرج کړئ، صحیح ده. مثلا زه غواړم 3 سیلز سره مرج کړم، پاتې شی ترېنه جوړ شو، دا د هغه شو، صحیح ده. ټول سیلز سره مرج شو. یا کولی شو مثلا دلته یې وګورئ تاسې، اوس دا څنګه شو، سره یو ځای شو د څو سیلز، یو هغه ترېنه جوړ شو. مثلا که چېرته تاسو غواړئ دغې ټیبل ته یو هغه ورکړئ، یو نوم ورکړئ چې دا څه ټیبل ده، نو دې دپاره به دومره سیلز سره مرج کړئ. هغې څخه به وروسته ورته ولیکئ چې students final
مارکس صحیح ده. مثلا دا د ټیبل لپاره به دا هغه شروع کې هغه اوسېږي هیډینګ به اوسېږي. نو دا هم الاینمنټ شو. او بل په نمبرز کې د موږ سره څه شی دي په نمبر هغه کې ځینې وخت دا چې په اکسل کې اکثره محاسبې کېږي نو ځینې وخت موږ غواړو یو سمبول ور اضافي کړو هغه ته صحیح ده. مثلا دلته زه لیکمه عدد دې موږ سره 100 200 مثلا 300 400 دا دې موږ سره مثلا د یوې محاسبې ریزلټ ده مثلا معاش ده یا مثلا فیس ده یا کوم بل څه دي موږ غواړو دې سره یو هغه هم ښکاره کړو د پیسو واحد یې څه شی ده. دلته موږ کولی شو استفاده ورڅخه وکړو مثلا یورو ده یا ډالر دی یا مثلا ین ده یا د چین هغه ده یا مثلا کوم بل څه هغه دي په دې باندې کلیک کوې اتومات ټول هغه سره څنګه کېږي اضافه کېږي ټول رو سره د ټول کالمونو سره په دغه څومره کالمونه دي مکمل دا ورسره اضافه کولی شو. ته کولی شي مثلا دلته نور هم ورته اضافه کړي یا مثلا همدغه څخه استفاده وکړئ چېرته مور هغه باندې کلیک وکړو دلته نور هم ته اضافه کولی شي ورته د وخت او د پرسنټیج او نور سپیشل سمبولز هر شی ورته اضافه کولی شي صحیح ده. او د فیصدي هغه ده کولی شي مثلا یو هغه فیصدي ته واړوي د فیصدي په شکل باندې ښکاره کړي. او بل چې دا کامې سټایل ده چې کامه باندې مثلا ته هغه بیل کړي صحیح ده سپریټر کامه اوسېږي. او دا هغه چې د دې په واسطه باندې بیا کولی شي چې مثلا ځینې وخت موږ غواړو زیات اشاري خانې ښکاره کړو مثلا دلته څو اشاري خانې ښکاره کېږي په دې هغه کې صرف 2 اشاري خانې صحیح ده. چېرته غواړئ چې مثلا اضافي یې کړئ کولی شي زیات اشاري خانې هم ښکاره کړي بېرته یې کمولو لپاره یې د دې څخه استفاده کوو بېرته اشاري خانې څنګه کوي کموي نو دا د دې لپاره استفاده کېږي. او بل هغه چې د ګروپ چې دغه سټایلز ګروپ ده صحیح ده سټایلز ګروپ ده دا هغه رښتیا ځای پاتې شو کولی شو مثلا موږ انتخاب کړو چې دغه ډیټا د موږ سره په دې رو کې نمبر دی که جنرال ډیټا ده که کرنسي ده که د اکاونټینګ دغه لپاره استفاده کوو که د وخت ښکاره کولو لپاره د فیصدي د کسر دی په کوم شکل ته ښکاره کوي ته کولی شي دلته یې ورته انتخاب کوي دې ځای څخه دی عمومي هغه دې ځای ورته انتخابېږي. او سټایلز ګروپ چې ده دا په اکسل کې ټول نه مهم هغه ده اکثره وخت چې موږ نمرې هغه کوو بل شی جوړوو د سټایلز ګروپ څخه ډېر استفاده کوو. په دې کې یو کنډیشنل فارمټینګ ده مثلا اوس ګورئ دلته یو نفر په د ا شاګرد چې د 20 نمرې وړي دي صحیح ده په 20% کې د بل لاس وړي مثلا د 3 نمرې وړي د 4 او د هم 15 دا نمرې دي فاینل کې مثلا 10 دي او 15 دي مثلا دا د فاینل نمرې دي صحیح ده د محصول نه فاینل نمرې شوړي ده. اوس ټوټل کې موږ څه کار کوو غواړو چې ټوټل باید خپله محاسبه شي نو موږ ویل چې کله په اکسل کې ریاضیکي کړنې ترسره کوو نو مساوي به اول ولیکو صحیح ده. بیا د جامع لپاره کولی چې ټول جامع کو یا د جامع خپل هغه لري فنکشن لري اکسل مخکې له مخکې جوړه شوی فنکشن یې د شی ورته لیکو سم شی غواړو جامع کو دا سیل او دا سیل غواړو سره جامع کو صحیح ده دا قوس به کلوز کو انټر به پریس کړي اتومات یې څنګه کې جامع کړلې. اوس دې ښه والی څه ده صرف دلته راځو دا څنګه کوو ښکته یې راوړو داسې ټول خپله جامع شوي دغه یو جامع څنګه شو په خپله پیدا شولو نو دا موږ سره ټوټل شو. اوس زه وایم هغه محصلین چې دغې نمرې ته 40 نه لوړې دي هغه باید ټول په شنه رنګ باندې ښکاره شي دغې دغه هغه کنډیشنل فارمټینګ کوم یو داسې فارمټینګ زه راځم په دې باندې مثلا انتخابوم یې دلته راځم یو سټایل ورته ورکوم مثلا وایم چې رنګ یې سور شي او بیکګراوند کلر یې مثلا زیړ شي یو دا فارمټینګ ده. یو کنډیشنل فارمټینګ ده یعنی په یو شرط باندې فارمټینګ ورکوو که چیرې هغه شرط کوم سیل پوره کوي هغه به هغه فارمټینګ اخلي یو شرط ورته ټاکو کنډیشن ورته ټاکو نو راځو دا ټول انتخابوو راځو شي ته سټایلز ته کنډیشنل فارمټینګ ته صحیح ده. اوس رولز ورته ټاکو ګریډر دین که چیرته د څو څخه نمرې لوړې اوسېږي د هغې رنګ باید څه رقم اوسېږي زه وایم که چیرته یو محصل 15 نمرې پوره کړي هغه کامیاب ده او د هغې رنګ باید څه رقم اوسېږي ګرین باید اوسېږي په دغه شکل کې باید ښکاره شي. اوس ګورئ 50 4 څنګه دي په دې کلر کې ښکاره کېږي صحیح ده کنډیشنل فارمټینګ شوی دا دونه نه ښکاره کېږي. اوس یو بل کنډیشن هم ورباندې لګوو صحیح ده بل کنډیشن ورته لګوو هغه نمرې چې له څو څخه 15 مخکې وټاکو 40 که 15 چې له 15 څخه کوچني دي هغه باید په همدغې رنګ کې ښکاره شي. اوس ګورئ صحیح ده مثلا که زه د یو محصل نمرې څنګه کوم کمومه دې مثلا نه په 20% کې د 3 نمرې نه اخیستې دي یوه نمره اخیستې ده فکس 15 شول خپل هغه نه لوی شو نه کوچنی شو د 15 څخه مثلا که 0 ورته ورکړو
څلور دېرش. یعنې د یو کنډیشن په اساس باندې اوس دا رو فارمټینګ اخلي، یو شرط په اساس چې دغه شرط صحیح کېږي فارمټینګ یې په همغې رقم باندې تغییر کړي. مثلا دغه آخري محصول چې ده د دې فاینل 50 دي، موږ 15 ورته رسولي دي، صحیح ده، غلط شوي وي. کله چې 50 شي اتومات فارمټینګ هم تغییر شي ورسره. دې ته څه شی ویل کېږي؟ کنډیشنل فارمټینګ. د یو کنډیشن په اساس باندې فارمټینګ ورته ورکوو. په ایکسل کې کنډیشنل فارمټینګ موږ تاسو په دې شکل سره کولی شو. بل مثلا موږ غواړو چې ټاپ لاس کسان چې دي په حاضري کې یا په نمرو کې باید د هغې یو خاص سټایل ولري، د هغې نمرې، صحیح ده. دلته راځو ټاپ ته، صحیح ده. ټاپ 10 آیټمز باید کوم ډول سټایل ولري، دلته سټایل ورته انتخابوو چې مثلا کوم سټایل باید ولري، هماغه سټایل ورته انتخابوو، صحیح ده. مثلا 200 نفر دي، ته راځې ټاپ لاس ته دغه هغه انتخابوو، یا مثلا ټاپ 20 ته یا ټاپ 10 ته ته کولی شې دا څنګه کړې ورته انتخاب کړي. دلته ورته وایي چې ټاپ څو نفر ته، مثلا 1000 نفر دي، ټاپ 100 نفر باید بل کلر کې ښکاره شي. تاسو دلته کنډیشنل فارمټینګ ورته کوئ. نور ډیټا بارز دي، ته کولی شي نمرې مثلا د هغه په شکل ښکاره کړي، د ګراف په شکل باندې، صحیح ده. دلته راځي ګوره د نمرو دا د نمرو څخه خپله ګراف هم دی، صحیح ده. چې کومې لوړې نمرې د هغې پوره هغه ده. بس ګورئ 55 مثلا 40 50 د هغه په شکل باندې ښکاره شي، هر یو خپل هغه بارز لري، صحیح ده. نو دا ټول د کنډیشنل فارمټینګ په مرسته باندې موږ تاسې کولی شو. کلر سکیل ته کولی شي مثلا بل رقم رنګونه ورته انتخاب کړي، دا رنګونه یې تا خوښ نه شو، مثلا بل رقم رنګونه په دې ځای کې ورته انتخابولی شي. او آیکنز دي، مثلا ته کولی شي د موبایل د هغه موبایل انتن چې کوم ده د هغې په شکل نمرې ورته ښکاره کړي، صحیح ده. چا چې 55 وړي د هغې پوره دي، صحیح ده. مثلا چا چې وړي د هغې یو خانه هغه، صحیح ده. هماغه لیاقت یې مثلا د انتن په هغه باندې ښایي. تاسو کولی شئ چې مثلا هر رقم هغه ورته انتخاب کړئ. دلته آیکن سیټ ورته انتخاب کړئ، مثلا کوم بل آیکن سیټ مو خوښېږي د دایرې په شکل، دایروي هغه کې، یا مثلا ستوري په شکل باندې چې اکثره ځایونه کې د استفاده کوو. نو دا آیکن دي. نوی قانون هم ته ورته کولی شي انتخابولی شي. دلته راځئ نوی رول ورته انتخابوي، صحیح ده. رول به یې دغه شیانو په اساس باندې وي. فارمټ اونلی سیلز دیټ کنټینز، تنها هغه سیلز فارمټ که چې په هغو کې څه شی هغه وي، کوم شی په هغې کنټینز وي، صحیح ده. دلته به ته ورته وایي چې بیټوین یا ایکول، چې دغو نمرو نه دغو نمرو پورې ولري، صرف هماغه فارمټ کړه. مثلا ته کولی شي یو بل د ځان نوی فارمټینګ ته ورته جوړ کړي، د خپل هغه څه ډول فارمټینګ هغه ولري، فارمټینګ هم دلته ورته انتخابوي چې مثلا بولډ اوسېږي، ایټالیک اوسېږي، بارډر ولري وی نه لري. ته کولی شي مکمل نوی فارمټینګ ډیزاین کړي چې مثلا ستا خپلې خوښې فارمټینګ اوسېږي هغه. نو دا هم په کنډیشنل فارمټینګ کې هغه کېږي. او بل چې دا مینیج رولز دي او کلیر رولز دي، د څومره قوانین چې تا جوړ کړي ته ټول قوانین له منځه وړي، کلیر رولز، صحیح ده. او بل مینیج رولز چې څومره قوانین شتون لري، ته کولی شي ټول قوانین دلته وګورې. دا هغه قوانین ما په دې هغه کې شتون لري، په دغې کالمز کې 4 قوانین دي. آیکن سیټ ده پکې، ډیټا بارز دي پکې، مثلا دا قانون ده او دا قانون ده. دا قوانین ما معرفي کړي. ته خپل ټول قوانین مینیج کولی شي، دره کولی شي چې مثلا نوی قانون منځته راوړي، قانون ډیلیټ کړي، یا مثلا کومه بله کړنه ورس ترسره کړي. دا د موږ سره کنډیشنل فارمټینګ، صحیح ده. او بل فارمټ ټیبل سټایل دی. ته کولی شي ټیبل ته کوم بل سټایل ورکړي، مثلا کوم بل سټایل د خوښېږي. ما هغه د ورډ چې کوم ټیبل سټایلز وو هغه دلته موږ کولی شي څنګه کړو، استفاده کړو. فارمټ ټیبل سټایلز کولی شي دلته هم څنګه کړو، استفاده یې کړو، د دې څخه استفاده وکړو. اوس مثلا هغې ټیبل ته موږ دا ټیبل سټایل ورکوو، دا مو خوښېږي، یا نه هماغه مخکینی ټیبل سټایل ښه ده، نو د هغې څخه استفاده کوو. دا فارمټ ټیبل سټایل ده. او سیل سټایل دی. یوې حجرې ته یو سیل ته کوم سټایل ورکوي، مثلا زه غواړم دغه سیلز باید بیل سټایل ولري، صحیح ده. نو دلته څه کار کوو، کولی شي مثلا دا سټایل ورکړو، یا دا سټایل ورکړو، یا کولی شي دا سټایل ورکړي. مثلا یو سیل ته یا یو سیټ د سیلونو ته، یا مثلا روز ته یو بیل سټایل ورکوي. نو چې څخه استفاده کوو، د سیل سټایل څخه استفاده کوو. دلته کولی شي بیل بیل سټایل نه چې څومره سټایلونه دي د هر یو څخه استفاده وکړو، سمه ده. او بل ځینې وخت موږ غواړو چې دغه سیلز مثلا دلته کوم نوی سیل اضافي کړو، یو نوی هغه اضافي کړو، بیا یې دغه څخه استفاده کوو، صحیح ده. انزرټ سیلز کولی شي نوی سیلز دلته اضافي کړو. تاسې ګورئ یو نوی سیل اضافي شو، ځینې وخت ضرورت یې ورته، صحیح ده. یا مثلا غواړئ مکمل رو دلته اضافي کړي، ګورئ یو رو مکمل اضافي شو، یو هغه اضافي شو. او شیټ کالمز بیا مکمل د شیټ اضافه کوي، لکه اوس موږ په شیټ 1 کې یو، مکمل شیټ 2 اضافه کېږي. ښه څنګه اضافي نه شو، ښه انزرټ شیټ ده، رښتیا انزرټ شیټ مکمل نوی شیټ ته موږ اضافه کوي، صحیح ده. او شیټ کالم چې د هماغه یو کالم اضافه کوي د موږ ته، دا چې ده موږ ته هماغه کالم اضافه کوي، صحیح ده. مکمل د هغه یو کالم هغه کوي. نو
دا هم د موږ سره د انزرټ سیل ده د مکمل څلور اپشن دي په ډیلیټ کې بیرته دغه شان ټول ډیلیټ کولی شو مثلا زه غواړم دغه سیل څنګه کړم ډیلیټ یې کړم نو راځو ډیلیټ ته او ډیلیټ سیلز باندې کلیک کوو دا سیل څنګه کېږي ډیلیټ کېږي له منځه ځي داسې ګورئ سیل ډیلیټ شو اتومات په ډیټا کې تغییر راغی ټوټل کې تغییر ورسره راغی څنګه شو سیل مو ډیلیټ کړلو شیټ هم ډیلیټ کولی شو شیټ کالم هم ډیلیټ کولی شو شیټ کالم باندې مکمل دغه یو کالم ډیلیټ کېږي مثلا فاینل کالم ډیلیټ کوو صحیح ده مکمل د کالم او په ډیلیټ شیټ باندې مکمل دا یو شیټ ډیلیټ کېږي مکمل دا شیټ 1 له منځه وړو موږ صحیح ده یا چې باندې کلیک کوو ډیلیټ شیټ باندې کلیک کوو او بل فارمټ هغه دی په دغه شان کې تغییر راولو مثلا موږ غواړو دا کالم چې ده په دې کې تغییر راولو صحیح ده راځو دلته په هایټ کې تغییر راولي یا مثلا په ویټ کې تغییر راولي دلته ورته انتخاب مثلا ساته ده غواړي 90 کې ورته صحیح ده دې هغه څومره شو ټول یې 90 شو صحیح ده کولای شي مثلا دلته ته ورته وټاکي په دې فارمټ کې نو دا ټول اپشن څخه ته کولای شي استفاده وکړي رینیم شیټ ده مثلا شیټ 1 ده صحیح ده دته وایي چې مثلا پبلک اډمنستریشن دا هغه پنځه مربوط شیټ نه دغه نوم ورکوم مثلا بل پنځه دغه ته بل نوم ورکوم صحیح ده کولای شي دلته نوم او پرچی کې تغییر راولي کولای شي مثلا پروټیکټ کې صحیح ده څه شی پروټیکټ کوي مثلا دا هغه د کوم پاسورډ ورته ورکوي یو پاسورډ ورته ورکوي دا شیټ دې موږ سره پروټیکټ کیږي نو مثلا یو پاسورډ ورته ورکوو شیټ څنګه شو پاسورډ بیا هم غواړي دا شیټ اوس موږ سره پروټیکټ شو صحیح ده پبلک اډمنستریشن شیټ چې دا پروټیکټ ده چې ته بل اور موږ رسول دا څنګه دی نو دا پاسورډ بغیر پروټیکټ شو یا مثلا څو پر چې موږ دا پاسورډ نه ورکړې موږ په دې کې بیا تغییر نشو وسه تاسو ګورئ دلته مکمل هغه ډیسیبل شو صحیح څنګه ده ډیسیبل دی مکمل بیرته دې پرش تغییر پکې راوالو څه کوو پاسورډ ورته ورکوو کوم پاسورډ کې مخکې ورکړلو بیرته ټول هغه شو انیبل شو نه هغه څنګه شو موږ سره کار باندې کولای شو نو دا هم موږ سره فارمټ هغه ده او دلته چې په دې کې بیا فنکشن دي د ایکسل فنکشن دي صحیح ده کوم مشهور فنکشن چې دغه دلته کېږي مثلا سم د ایوریج د اوسط پیدا کوي دا نمبر کاونټ کوي ماکسیمم او مینیمم پیدا کوي لکه دلته موږ یو هغه اضافه کوو دلته زه غواړم دې سم پیدا کوم صحیح ده سم فنکشن څخه استفاده کوو شي سم کوم زه ورته وایم چې دا سم کړه دا ورسره یو ځای کوو دا یو ځای صحیح ده تر باندې پریس کوو یعنی ټول مکمل نمرې اوس جمع کې سره دا یو ټول سره جمع کې څو شولې سل شولې لکه مخکې چې مسترخ هم هغه کو دا ماس کار کوي کولای شي مثلا دې داسې کته راشي کله چې دا غي مثبت علامه راشي دغه څخه وروسته به کته هغه کې نو د ټول هغه سره جمع کړل سیل اما هغه د سم فنکشن د لکه مخکې چې موږ استفاده ورڅخه وکړو ولې فرق نو سره لداس کولای شي مثلا دلته ولي کې خپل مساوي دغه څخه وروسته سم او بیا د علامه او دلته انتخاب کې ورته چې مثلا دا به کې بیا کنټرول سره ونیسي دا مثلا دا ټول سره جمع کې انټر پریس کا اوس دا غ څلور خانې مو سره جمع کړل صحیح ده په دې کې په هر خانه کې اوس تغییر راځي اتومات په څلور نوي کې تغییر ورسره راځي صحیح ده ځکه دا اوس موږ د غیر ارتباط هم ورکړلو ځکه موږ چې ایکسل چې دا هر یو سیل چې دا غ یونیک ده یونیک ادرس لري یعنی کله په دې کې تغییر راځي اتومات په دغه کې تغییر ورسره ځکه صرف په یو ادرس باندې موږ دا یو هغه لرو سیل لرو اتومات په دغه مجموعه کې تغییر ورسره راځي نو دې د څخه موږ کولای شو دا فنکشن انتخاب کوو ماکسیمم پیدا کوو صحیح ده مثلا ګورم په دغه سیل کې زه وایم ماکسیمم پیدا کوم دغه سیل ته راځو دغه هر یو ماکسیمم دلته پیدا کوو راځو د ماکس فنکشن باندې کلیک کوو خالد شي ماکس پیدا کوو وایو دلته راځو دلته ګډوډ شو ماکس باندې کلیک کوو غواړئ دغه درې واړه شي پیدا کوو ماکس پیدا کوو اوس په دغه ټولو کې ماکس کوم یو ده یو سل نه ده کنه یو سل نه ده مثلا دا داسې کته راوړو چې په ټولو سیلو کې ماکسیمم نمبر اوس پیدا کړي صحیح ده دې څلور دوه شته یو ده مثلا په دغه سیلز کې اوس دلته راځم 90 لیکم صحیح ده دلته راځو څو لیکو اته 90 لیکو اما هغه ماکس اتومات چې کوم یو غټه ده ورکو اما هغه څنګه کې اوس سره ماکس ځم کې مثلا کوس په دې کې تغییر راولم د څو کوو 9 کو اتومات ماکسیم څو شو 9 شو یعنی هغه غټ عدد ټول کې پیدا کوي او بل چې د مینیمم د کوچنی عدد پیدا کوي مور فنکشن نور فنکشن هم شتون لري صحیح ده اف لکه موږ چې پروګرامینګ کوم اف لرو غایف دلته مشته صحیح ده
موږ کولی شو کنډیشن ورته وټاکو چې چېرته مثلا دا کار داسې اوسېږي یو شرط ورته ورکوو مثلا ساین دا او مثلا دا نور فنکشن دي کولی شئ هر فنکشن تاسو وګورئ او استفاده ورڅخه وکړئ. صحیح ده. نو دا هم زموږ سره د اټو سم هغه ده او د فعل په مرسته باندې کولی شو مثلا چې هغه فعل کې یو هغه ښکته پورته مثلا لکه مخکې چې موږ اوس په دغه شکل باندې هغه کول چې دلته کلیک ور باندې کوو داسې هغه کوو یو خانه مثلا ته کولی شې هغلته مخکې بوځي. صحیح ده. نو دې ته داسې استفاده کولی شي مثلا موږ یوه خانه هغه کوو یا دوې خانې یا څلور خانې ته کولی شي فعل په مرسته باندې یو خانه مخکې لاړ شي یا پورته یا داسې چپ طرف ته ښي طرف ته ته یې دې استفاده کولی شي. او د کلیر فارمټینګ په مرسته باندې ته فارمټینګ ته څنګه کوې کلیر کوې. صحیح ده. کلیر آل مکمل شان ته پاکوي یا مثلا تنها فارمټینګ پاکوي یا کوم بل هغه کوي کلیر آل مکمل هر څه پاک شي. صحیح ده. یا تنها فارمټینګ پاکوي هلته فارمټس به پاک شي ترېنه کولی شي دې څخه د کلیر مکمل هغه ترسره کړي که چېرته کامنټس چا ورکړي هغه پاکوي کانټینټس پاکوي هر شی ته پاکولی شي د کلیر هغه ده. صحیح ده. سروټ په مرسته باندې لکه یو کانکور په نمره کې تاسو کله کتلی وي موږ نمرې سروټ کوو موږ وایو د غزني ولایت نمرې موږ ته ښکاره کړه مکمل غزني ښکاره کړي. صحیح ده. د دغه ځای موږ استفاده کوو. صحیح ده. په لوړو نمرو باندې سروټ کوو په کوچني نمرې څخه یې سروټ کوو د دغه سروټ ګروپ څخه استفاده کوي. مثلا دغه نمرې زه غواړم اوس سروټ کړم. صحیح ده. دا کالم اوس څه رقم سروټ شوی ده 109 124 124 مثلا سروټ نه ده که نه غواړو سروټ یې کړو. ښه په ای بي سي باندې سروټ ده اوس نو راځو دا کالمز ټول انتخابوو سروټ باندې کلیک کوو کسټم سروټ. صحیح ده. سروټ بای میټ فاینل د شو په واسطه یې سروټ کوو ټوټل په واسطه یې سروټ کوو. صحیح ده. سمالست ټو لارجست یا د کوچني نه به لوړ ته سروټ شي. ګوره 4 25 50 54 صحیح ده. سورټینګ مو وکولو نو د بیا کولی ده چې مثلا دغه نومونه کې هغه نه رسي ریکارډ ما خپل ریکارډ پاتې کېږي. صحیح سورټینګ ده. او فلټر کول چې دې په واسطه باندې فلټرینګ کوو مثلا ما دلته فلټرینګ ور زیات کړو. صحیح ده. کومو نمرې انتخابوي ته چې په هغو کې څو راغلي مثلا زه وایم هغه نمرې چې په هغې کې صرف 109 راغلي وي انتخابوي صرف 109 نمرې وسولوه. صحیح ده. مثلا دغه نمرې مو انتخاب کړلې ځکه یې دو په هغه کې دغه راځي. نو ځینې وخت کانکور نمرې که تاسو کتلي دلته موږ هغه پې کوو په دې ځای کې فلټرینګ باندې کلیک کوو وایي هغه نمرې انتخاب کړو چې په هغې کې مثلا 300 نمرې چا وړي دي بیا هغې څخه وروسته کلیک ور باندې کوو ټول د 300 نمرو محصلین موږ ته ښکاره کوي نور محصلین ټول ورڅخه وځي فلټرینګ کوو. صحیح ده. فلټر کوو یو څه نو چې هغه څخه استفاده کوو فلټرینګ څخه کولی شو فلټرینګ بېرته کلیر هم کړو بېرته فلټرینګ کلیر کېږي دې په واسطه باندې. او آخري هغه چې دا فایند او سلیکټ دي آخري اپشن یې چې ده د فایند په واسطه باندې کولی شو څه فایند کې مثلا یو حرف فایند کوي دا حرف صحیح ده یا مثلا یو عدد فایند کوي د دې څخه استفاده کوو. صحیح ده. فایند او ریپلیس په واسطه باندې لکه څنګه چې په ورډ کې چې تم په یاد وي یو څه مو غواړو ریپلیس کړو مثلا نعت یې غواړو ریپلیس کړو په څو باندې په 90 باندې نو ریپلیس آل یې کوو چېرته چې نعت یې ټول څنګه شو 90 شولو هېڅ نعت یې پاتې نه شو ټول مکمل څنګه شو 90 شولو دې په واسطه باندې موږ تاسو ریپلیس کولی شو. صحیح ده. نو دا و د هوم ټاب که چېرې څه پوښتنه وي کولی شئ او د موږ چینل هم سبسکرایب کړئ.